سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله درو جوړ او صحتمند بوئ. ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو ته د DSL انټرنټ د فعالولو طریقه ښیم چې دغه انټرنټ څنګه فعالیږي او کومو ځایونو کې فعالیږي او کوم نرخونه راځي. نو راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، لومړی راځم د DSL انټرنټ نرخونه تاسو ته ښیم چې دا واقعا ډیر ارزانه نرخونه لري. تاسو چې په دې تصویر کې وینئ دا د DSL انټرنټ میاشتنی نامحدود انټرنټ د نامحدود یعنی هیڅ نه خلاصیږي چې تاسو روزانه هر څومره استفاده کوئ دا نه خلاصیږي. دلته تاسو ریټونه کتلی شئ. 1100 افغانۍ یو میاشت لپاره، سپیډ سده د ورځې لخوا 3.5 MB او د شپې لخوا 7 MB ده. همداشان 1400 افغانۍ ده، سپیډ سده د شپې لخوا 10 MB د ورځې لخوا 6 MB ده. همداشان لاندې نور هم کتلی شئ. او ارزانه بهترینه 1100 افغانۍ والا ده چې کار هم ښه او بهتره ده. دا نامحدود او په دې لیست کې چې تاسو ګورئ دا محدود دي، یعنی جی بی لري. 8 جی بی ده، سپیډ 8 MB ده سرعت او قیمت سیده 500 افغانۍ ده د یو میاشت لپاره. 100 جی بی ده، سپیډ 10 MB ده، قیمت 800 افغانۍ د یو میاشت لپاره. همداشان 340 جی بی ده، سپیډ 10 MB ده، قیمت هم 1100 افغانۍ د یو میاشت لپاره ده. سمنه بلن چې د دوستانو 600 جی بی ده، سپیډ 10 MB ده، قیمت 1.5 افغانۍ د یو میاشت لپاره. او 1000 جی بی هم شته ده، 10 MB سپیډ ده، 2000 افغانۍ د یو میاشت لپاره. لاندې تاسو بیا نور هم وینئ تر 2000 جی بی پورې دا بیا لیمټ والا دي. او مخکې چې مې وښود هغه لیمټ دي. البته نور برخې هم لري، نور پکیجونه هم لري، له دې څخه ارزانه هم شته چې هغه بیا تاسو په دې اپلیکیشن کې کتلی شئ. دا د DSL انټرنټ اپلیکیشن ده چې په دې کې تاسو کولی شئ هم د انټرنټ پکیجونه وګورئ، هم تاسو کولی شئ خپل اکاونټ وګورئ چې ستاسو اکاونټ کې څونه انټرنټ پاتې ده او څو ورځې پاتې. مثال دا ګورئ، دا زما اکاونټ ده، په دې کې ما انلیمیټډ 1100 افغانۍ والا فعال کړی ده، 11 ورځې ټایم یې پاتې. او دلته تاسو ته ریټ هم ښیي، ایکسپایر تاریخ هم ښیي، هر څه ښیي. په دغه برخې ته راځم منیو ته، دلته چې دا دوستانو نو دلته ګورئ اویلیبل پکیج، کوم پکیجونه چې په DSL انټرنټ کې شتون لري. دا ګورئ انلیمیټډ ده، یو ورځ لپاره 500 افغانۍ، 7 جی بی ده 2 MB سپیډ سره په 1.5 افغانۍ. همداشان نور هم دي، دا ګورئ 10 جی بی ده په 200 افغانۍ. او په دې اپلیکیشن کې بیا لاندې نور هم شته مختلف تاسو بیا کولی شئ دې کې وګورئ. د دې لینک هم زه تاسو ته ټلګرام چینل کې ږدم. ښه دا خو پکیجونه او دوستانو اوس راځو دې ته چې دغه انټرنټ فعالیږي څنګه او څه ډول انټرنټ د DSL مطلب څه. دوستانو DSL اصلا دا وای فای ته ویل کیږي، لانداره وای فای ده چې تاسو کولی شئ دغه په خپل محل کې ځان ته نصب کوي او ګټه ترې واخلئ. د دې د نصبولو څومره مصرف راځي او څه ته اړتیا ده. لومړی دوستانو تاسو یو روټر ته اړتیا لرئ. دا کوم چې تصویر چې یې دې ته روټر ویل کیږي. دا دوستانو د دغه انټرنټ د کارولو لپاره په کار راځي. د دې نرخ هم په بازار کې له 1500 تر 1100 افغانۍ ده د دې دستګاه. یو به تاسو دا ځان ته واخلئ، دغه هم ډبی ده، په ډبي کې نوی جدید تاسو ته 1500 افغانۍ درکوي. ښه نو یو دې ته اړتیا ده دوستانو، او نور کوم خاص څه ته اړتیا نشته. صحیح ده. دا چې تاسو واخیسته کله دا روټر، نو بیا به تاسو څه کوئ، په خپله سیمه کې به ګورئ چې DSL انټرنټ ستاسو سیمه کې شتون لري. مثال زه چې په کوم ځای کې اوسېږم، کابل کې DSL انټرنټ شتون لري چې بهترین شرکت چې دغه انټرنټ په ارزانه بیه ورکوي هغه افغان تلګرام ده. افغان تلګرام یو دولتي شرکت دی چې دوستانو DSL انټرنټ په ډېر ارزانه بیه تاسو ته وړاندې کوي. کابل ښار کې دا شتون لري، البته ځینو ساحو کې شتون نه لري. خو زه تاسو ته د دوی د واتساپ نمبر په ټلګرام کې ږدم، تاسو کولی شئ میسج وکوئ او ورته ووایئ چې په کوم ځای کې تاسو اوسېږئ یا دلته دغه انټرنټ شتون لري که نه. که شتون ولري تاسو بیا کولی شئ دې نه استفاده وکوئ. او که چېرته د افغان ټلګرام خدمتونه ستاسو ساحه کې شتون نه لري، تاسو بیا کولی شئ د دغه ډول انټرنټ پوینټ ټو پوینټ څخه کار واخلئ. پوینټ ټو پوینټ لپاره تاسو یو دغه 10 کاسه اخلئ. دوستانو ځینې شرکتونه دا 10 کاسې تاسو ته فری هم درکوي او ځینې بیا تاسو په خپله اخلئ. تاسو بیا کولی شئ خپل کومه سیمه کې چې اوسېږئ هلته بیا وګرځئ، وګورئ چې ستاسو سیمه کې د وای فای خدمتونه شته که نه. که چېرته یي نو تاسو لانداره هم یا هم د DSL هم تېرولی شئ، او دغه پوینټ ټو پوینټ سیسټم چې دی کې دغه کاسې ته صرف ضرورت ده دا هم تېروی شئ. څنګه چې مول واتساپ نمبر یې زه تاسو ته ټلګرام کې ږدم، ورته میسج وکړئ چې ستاسو په سیمه کې دغه خدمتونه شتون لري که نه. ښه کله چې مو دا روټر ورته واخیستو دوستانو، نور یې پروسه څنګه ده، تاسو به په خپله سیمه کې د DSL انټرنټ مرکزونو ته ځئ. نو چې کله لاړئ هلته دوستانو تاسو څخه 600 افغانۍ اخلي د فیس په ډول. کله چې تاسو دا فعالوئ صرف 600 افغانۍ فیس لري لومړی ځل. نو چې کله 600 افغانۍ تحویل کوي، بس تاسو لپاره نمبر درکول کیږي، اکاونټ درکول کیږي او د خدمات نور بیا فری دي، لکه د لاین او د نور نصبول
هغه کوم کارمندان چې راځي تاسو ته نصبوي دا ټول په فری ډول دي، صرف 600 افغانۍ فیس لري. نو دغه دوستانو پاکیجونه او طریقې هم بالکل اسانه ده، خاصه طریقې ته اړتیا نشته ده. نو شاوخوا مصرف چې د دوستانو یو به دغه روټر تاسو واخلئ، سمه ده، یو هم دغه روټر ته ضرورت ده چې 1400 افغانۍ کېږي او 600 افغانۍ به تاسو د فالولو لومړي سر کې فیس تاویلوئ. نور تاسو بیا کولی شئ دغه پاکیجونه چې هر یو ستاسو خوښ و هغه فعال کړئ. نو طریقه دا وه او نمبر به هم زه د افغان ټیلیکام خدمتونو برخې تاسو ته په واتساپ کې کېدم، کولی شئ میسج وکوئ او ځان خبر کړئ چې ستاسو په سیمه کې DSL انټرنټونه شتون لري که نه.